په ملیشیا کې سیاسي و سماجی شخصیت اختر محمد خان د مسافرو لپاره اختر سپر لیگ سیزن 3 کرکټ ټورنمنټ را جوړ کړی وو او په کامیابی سره سرته ورسېدو. په دې ټورنمنټ کې 8 ټیمانو برخه اخیستې وه او فاینل میچ د پاک سټار او د سوات چیتا ترمنځ وشو او دا فاینل میچ پاک سټار په خپل نوم کو. رنر او وینر ټیمانو ته انعامات ورکړلی شو. په آخر کې سیاسي و سماجی شخصیت اختر محمد خان د راغلو ټولو میلمنو شکریه ادا کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډېره مننه د کمیټۍ خاص کر د ډاکټر محمد او نورو ډېرو غڼو مشرانو چې موږ هم رابللي یو دلته او ستاسو د مېلمستیا ډېر مشکور یو، خاص کر د کلاویانو چې دوی ډېر ښه سپورټس اینډ سپرټ شو او ګیم ډېر صفا وشو او بیا د دې ټولو ټیمونو ډېر مشهور دي چې راغلئ د لرې لرې نه او دلته کې زموږ سره ګیم وکړو، ګیم موږ انجوی کړو او زه د خپل طرف نه خصوصا کمیټۍ لپاره د 500 رنګو نغد اعلان کوم نو ډېره مننه ستاسو او انشاءالله امید لرو چې روان وخت کې بیا نور هم داسې ٹورنامنٹوں جوڑوئی. یہاں پہ آئے ہیں، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کوآپریٹ کر کے کھیلنے کے لیے اور ہم سے کوئی غلطی ہو گیا تو معذرت، کیونکہ جو گراؤنڈ کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں تھوڑا وہ الگ سے ہوتے ہیں، تو جو آپ لوگوں نے اتنا بہت اچھا ٹورنامنٹ آرگنائز کیا ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ. Bro. Anti sikijap. Sabar.